د کہانی شروعات د امریکایي د جنگ جزه کیږي کم چې په دې وخت کې د افغانستان د اسمان د پاس سفر کوي لګیای ناڅاپه د دشمن میزایل په جس پس ور پاسي چې په سره دغه جس پایلټ د کم نوم چې ټيري وي خپل د جس د بچ کولو والا سیستم کولو کې خو ته قسمته نه دغه میزایل ځان بچ نکړلی شو هغه میزایل دغه جس سره جنگي کې د سره ودی چې هغه جس په مکمله توګه د پایلټ د قابو نه بار شي او هغه سره صرف یو لار پاتې شي چې دغه جس په ځای باندې پریک دی خپل ځان بچ کی ټيري او دغه ملګری کېټ بغیر د څه باقي وخت د ځای کولو دغه جزره ټوب کی او چې کله لګون ته وخت پس پوش کې راشي نګوري چې مونږ خو د افغانستان په صحرا کې پراتو کېټ لاوس هم په زخمي حالت کې بهوشه پرته وه خو دې نه مخکې چې ټيري د هغې سره مرسته کړې وه ناڅاپه افغان جهادیان دغلته کې راشي او دوی د څلورو اړخونه ګیر کړي د خپل ځان د بچ کولو دپاره ټيري په هغوی باندې ډزې شروع کړي خو په هغې کې هغه پخپله هم سخت زخمي شي خو چې کله دشمن د ټيري په اړخ باندې را روان وي ناڅاپه کېټ په هغه باندې حمله وکړي او د خپلې تمانچې په ذریعې سره هم په هغه ځای کې یې راوغورځوي د دې نه پس دغه کس باقي ملګري په ډېر بهادرۍ سره په دوی باندې ډزې شروع کړي خو دا هم د هغوی نه څه کمه نه وه د دوی دواړو په منځ کې مقابله شروع وه او کېټ پته نه هم د هغوی په کسانو باندې خپل ځان بچ کړ خو چې دې نه مخکې چې هغلته کې موجود ټول کسان یې ختم کړي هغې ته احساس وشي چې ما په تمانچه کې خو ګولۍ ختمې شوې اوس هغه کسان په دې باندې زورور شي خو چې دې خوا له راځي ټيري خپل اخري همت وکړي او په ډز باندې کېټ د مرګه بچ کړي خو دې سره د هغه ځنکدن هم شروع شي په دې سره د کېټ زړه مات شي او په اخري وخت کې دا د ټيري نه معافي وغواړي ما معاف کا ما ته بچ نه کړلی شوې اوس د کېټ صرف یو مقصد پاتې شي چې زه په څه طریقې سره د خپل ریسکیو والا ټیم سره رابطه وکړم او هغوی ما بچ کړي بل خوا دغه کسانو مشر ته چې کله دا پته ولګي چې دغه امریکایانو مشر لا اوس هم ژوندی دی وردغه ځای نه باقي کسان وتښتېدل نو په دې سره د هغه غوسه سر ته وخیږي بله غونډه کې مخکې تلو سره کېټ ته د دشمن دوه ګاډي په نظر راشي چې په دې سره دا پوه شي چې دلته کې صرف دا کسان نو بلکې دوی پوره قافله دلته کې پرته را دي د وجې دا فیصله وکړي چې دلته کې باقي سارېدل خطرناک دي او ما نه داسې پکار دی چې چېرته کې پناه واخلم د یو بنکر په اړخ باندې منډه کړي خو د بدقسمتۍ نه هغې بنکر ته د ورننوتو نه مخکې د هغې دشمنانو ورته پام شو په دې باندې ډزې شروع کړي هغه کسان تر دې د پورې خطرناکو چې ډزو نه پس په دې باندې راکټ لانچر ورخطا کړي خو دا ترې نه په سناس طریقې سره بچ لاړه شي دغه دماکو نه پس دا ګوري چې دغه بنکر ورخلا کولو دی دې د وجې دا پکې د مغز سرې ور داخله شي په هغه ځای کې هم یو دشمن په دې په اشاره شاته ورشي خو کېټ د څه کورو نه مخکې ووجني اوس دا چې کله لږ غونډه کې مخکې پام وکړي نو ګوري چې ما د وړاندې خو بې شمېره پوړۍ دی کم چې ښکته تا خانې ته کوشوي دي چې اوس دې سره بله یوه لار هم نه به ته اوس مجبورا په هغې پوړو باندې ښکته په کوزېدو شي دی څنګه له ښکته کوزېږي هم دغسې دې ته عجیبه غونډه کې سقا بوی هم محسوسېږي چې په ښکته تلو سره دې ته یو لاش په ډېر بد حالت کې ملو شي د کم پرېدو سره چې دا سخت ویریږي په دغه ځای کې دې ته یوه عجیبه غونډه کې وړه اله هم ملو شي او ورسره یې څه کاغذونه هم پراتو په کم باندې چې د خطرناکو تجربو په باره کې لیکل شوي وو دا چې کله په دغه ځای کې دشمن د ګرځېدو په اوازونو باندې پوه شي نو د مغز سرې د یوې ستنې د شاته نه پناه واخلي چې هغه دشمنان یې د مغزي جنریټران کړي دې دپاره چې رڼا شي په دغه ځای کې چې دا کله له غونډه کې نظر واچي نو دې ته پته ولګي چې هلته کې خو بلها داسې ځایونه نه دي په کوم کې چې د انسانانو لاشونه بند پراته دي کېټ د موقع په ملاوېدو سره د یو کسه ټوپک راخکي او ډزې شروع کړي چې په دې وخت کې هغه د انسانانو والا یو صندوق مات شي او د هغې نه یو لاش بار ته روزي د خپل ځان د بچ کولو دپاره کېټ یو بل سورنګ ته ټوپ کړي چې په سره د هغې دشمن هم په هغې په اشاره شاته پر روان شي په دې کې یو کس د هغې لاش خواته لاړ شي د دې ناخبره چې هغه مخلوق لا اوس هم ژوندی دی او ناڅاپه په هغه کس باندې حمله وکړي کېټ په سره طریقې سره د ایمرجنسي والا د پوړو خوا ته ځان ورسوي په دغه ځای کې هغې ته د کسانو مشر میلو شي چې په دې وخت کې د فوجي چې څنګه خپل ملګري ته پام شي نو ګوري چې هغه مخلوق لګیا دی او زما د ملګري نه کولمې روباسلي دي چې په دې سره هغه د ډېر یېر د لاسه چغې وخي کېټ دغه موقع د فایدې په اخیستو سره د ایمرجنسي والا شرشرې استعمال کړي په هغه کس باندې پې حمله وکړي او همدغسې د هغه باقي ملګري هم ووژني اتې نه پس هغه یو ګرنیټ هغوی ته ورولي او بره په تښتېدو شي چې بره په ورسېدو سره دشمن هغه د خپې نه ونیوي خو په دې وخت کې هغه خطرناک مخلوق بیا په دوی باندې حمله وکړي کېټ هم سخت ویریږي او هغه بار ته په تښتېدو شي او همدغسې په سناس طریقې سره د هغې بنکر په تښتېدو کې دا کامیابه شي دا د مخلوق تر دې حده پورې رېدلې وه چې د هغې بنکر ور
د په زنځیرونو باندې بند کېدی د پاره چې مخلوق بار ترونزي خو دې سره یو بل دشمن هم داغه مخې ته راشي. ها کس چې څنګه پامو کې دغه بنکر هو ها خطرناک مخلوق دراوتو والده نو په دې سره هغه درې د لاس د غزین باغ اختیار کی کېټ دا غزین بد ضرور لاړ شي خو دومره سخت زخمی وي چې لکونته کې په مزل کولو سره د وینې د بيدو د وجې دارو غورځيږي خو همت اونې بیلیو د ویانو د خړلو نه پس بیا پاسي چې خیر په لار کې دې طرف فوجان یو گاډي ملو شي چې هغه د مغسرو پیجنیو د ځان سره خپل کېم ته بوزي. حالت کې دې ملاقات میجر رای سره وشي چې کېټ ورته په یره کې د مغسري ټول د بنکر والا خبرو کی خو درای په تاسو قسمه خبرو باندې سره هم یقین نو دې د بچي هغه دا په دې خبره باندې چپ کی په دې وخت کې ستا ټول پټول توجه کمیشن باندې پکار ده نه کپاوي خبرو باندې. کېټ په دې سرسخت په غوسه کې لا شو په چغو کې دغه مخلوق په باره کې هغه تفصیل ویل شروع کی ورای هم هغه څه په خبره باندې ولاړو وي ته مالا غاله را کوم چې تاسو ملو شوی دا باقی ما خپل کار ته پرېږده. په دې وخت کې دغه فوجان یو افغاني د غلطه کې راول یو داغه نه په سختي سره ته پوسونه شروع کی دنه پس سرجنټ ټام نوم یو هلک د کېټ په خوا کې راشي او هغه ته د خبرو کې زما ستا په خبره باندې پوره یقین دی خو دې نه مخکې چې خپل مشران ته ستاله خبره وړاندې کما مونږ لا لغونته کې ثبوت پکار دی. کېټ د خپل دماغ د کار پاغستو سره په خپل مزغو باندې زور وروړي او هغه ته وایي په بنکر باندې په روسي ژبه کې و جمله لیکل شوی و د کوم په مطلب باندې چې نه پوهېدم د خبره پورې دو سره ها افغاني قیدي دې ته وایي دا لیکلو دا مطلب دی چې دا چر هم کولونه کې دې پورې دو سره هغه ته کې موجود ټول خلک پریشان شي ولی چې دې خبره دا مطلب چې په بنکر کې خامخا خطرناک سراس پروت دی او کوم څه چې دې دلی دی هغه چر هم یو انسان نشي کېدلی. په دې کې په دوی باندې شپشي چې دوی مشران ټول پټوله خپل کشران له دا حکم ورکي په ټول شپه لغونته کې هم خوبونه کې او ټول شپه سو کې ولی چې حالات هر وخت خرابې دي شي. په دې کې میجر رای خپل کرنل ترنګ ملو کی چې کرنل د په سختي سره حکم ورکي وکټ ته چې کماله ملو شي په تاغه د مغسري لاغې نه باخلو مال راکا چې په دې سره ورته په صفه الفاظو کې وایي وکچره کستا غاله پکاري نو مال بتا ته دا صفه ویل پکاري چې پاسل کې په دغه بنکر کې روان سي دي بل خو په تک تور تیار کې باغ بنکر کې هغه عجیب مخلوق لګیاو یو خپل ملګری آزاد دی او چې کله خپل ملګری آزاد کی نو دغه بنکر په زنجیرونو باندې زور نه شروع کېدی د پاره چې دا مونږ مات کو مونږ د دې زینا بار تلاړ شو. په دغه کېم کې سیرانونو می یو فوجي مسلسل لګیاو او خو دې خو کتل چې ناصاپا دغه ګونه یو درون غونته کې باز راشي چې کله شاته ګوري چې دغه ټول پټوله ملګری غیب دي. په دې وخت کې یو سپی د کم نوم چې ډیو وی هغه په خپل کېم کې عجیب غونته کې بدبو محسوس کی چې پس سره د شک پیدا شو اخو دې خو کتل شروع کی چې ناصاپا هغه تاسیس په نظر راشي کوم چې مسلسل د دې د کېم پاړخ باندې را روانو هغه د خپل ملګرو د خبردارولو د پاره چغه شروع کی چې په دې چغو سره د مغ سره دا ټول پټوله ملګری خبردار شي او دزي شروع کی. اوس د میجر رای هم د یقین پیدا شي چې کېټ ماته سوم ویلو هغه ټول پټوله ریختو هغه ټوم له حکم ورکی وته په دې وخت کې ما مشر کړي او چې څومره هم وسله استعمال زر تر زر استعمال کا دغه فوجان په خپل پوره طاقت سره هغه سره مقابله شروع کی. هغه مخلوق پکې ناصاپا په ډوبین باندې حمله وکي او یې وجني. دې منظر په دې دو سره ټول فوجان ویریږي او په دې سره په ټول کېم کې غوبل جوړ شي. یو مخلوق پکې د میجر په کوټل کې هم ور داخل شي چې خپل ملګری د بچکولو د پاره رای په خپل باندې حمله وکي او مسلسل دزي پیو کی چې پس سره دوی ته داسې ولګي چې اوس د خیر سره حالات په قابو کې راغلل. ډیر زر دغه مخلوق باقی ملګری هم د دې په کېم باندې د حمله کوشش شروع کی. ټوم چې کله د ایمرجنسي والشه شری بل کې نو دغه درانه په مدد سره هغه ته بلها نور ها غونته کې مخلوقونه هم په نظر راشي چې پس هغه حکم ورکي چې موږ لا دې زینوس باغ قبل پکار دي خو تختیدونه مخکې دوی بلها ملګری وجلی شي. په دې کې کېټ په دې کمره کې ګیری شي په کمره کې چرته کې چې یو مخلوق پاغه باندې حمله وکي او خپل وګد جبا داغه د مرنه داسې تو کې چې غل پیسا بند کی هغه تکړه افغاني قیدی خپل چاکورو باسي او داغه نه جبا کټ کی چې په دې سره هغه د کېټ ژوندۍ بچ کی. د کېم نه بار یو مضبوطه دماکو شي ولې چې د اتوماتیک ماشين والا فوجي مړ شو او هغه ټوپک اوس په خپل باندې لګیو چې دغه دماکې د وجې پوره کېم د دې ته برباد شي. اوس حالات تر دې د پوره خراب شوی چې دوی د قابونه بارو او کم فوجان چې هم بچو هغه اوس په کنټینر کې پناه واخلي دې د پاره زموږ مشران سم د سار زموږ د پاره مدد روغواړي. په ځا باندې چې غوي کړه د کنټینر بار روزي نو دا غوي په خپل سترګو باندې یقین ناراضي ولې چې هغه ته کې دوی ته یو لاش هم ملو نشي او نه هغه مخلوق ورته ملو شي. داس لګیدل چې دا بیګا موږ سړي درو دا ټول پټوله زموږ خوب او چې کړه دوی خپل کېم ترانه نوزي نو دوی ته یو د مخلوق لاش ملو شي چې داغه د معاینه په قبول سره دوی ته دا پته ولګي چې په دې مخلوق کې چاګو ته وغلي دي ها هم
ته عام ډاکټر نه بلکې یو غټ ساينسدان او د دې ټول نه غټه کمزوري نور دی په دوی باندې چې کله هم نور ولګي د دوی سرمن سوځيږي میجر رای په دې سره دوی تاریخ ته ول شروع کی بیا څو کال مخکې پرېځه کې یو غټ کان راغورځېدل او چې کله روسي ساينسدانان په دې باندې تحقیق کول د پاره دلته کې رالل نو غوي ته کان نه بلکې یو تباشوي خلای جز ملو شو په کوم کې چې غوي ته آسماني مخلوق ملو شو چې ظالمانو هغه ویني انسانانو سره یو ځای کړو دا مخلوق یې ته جوړ کو اوس دوی دا فیصله وکي به دې نه مخکې چې شپه په وخت کې هغه مخلوق په مونږ باندې حمله وکي مونږ لبا د مخکې نه په باندې حمله کولې پکاري ګینه مونږ سره دومره وسله نه پاتې چې مونږ باقي دا غوي مقابله وکړو پر سره ټول فوجان تیار شي او د کېټ سری بلا فوجان په بنکر کې په ور داخلي دوشي او سو بار انتظار شروع کی په کرځېدو کې د ټوم د کېټ لاکټ ته پام شي هغه لاکټ ته کم چې په اول ځل باندې هغه نه غورځېدلو هغه څنګه دغه درغستو د پارټیټ شي ناسا په یو مخلوق هغه د خپینونی بیو ځان سری خکته راخ کی کېټ چې کړه دغه بس دغه د ریډیو په ذریعہ سره ووري نو په دې سره د هغه د بچ کولو د پاره واپس خکته پتلو شي خکته ټوم د مخلوق په خپل باندې ځان را آزاد کیو په خپل ملګرو پسې پګرځېدو شي او چې کله دوی ټول په غزه کې لیباټې ته ورسي دا غزه منظر د ټول نه خطرناکو هلته کې زه په ځای لاشونه پراتو او دا غي بالکل په منځ کې د مخلوق مشر په تیارېدو هغه ته په تماشې چې ناڅاپه هم مخلوق په دوی باندې وزل بیا حمله وکي اوس کته بیا مخلوق سره په جنگو او بهرني چې کوم فوجانو په وی باندې طالبان حمله وکي چې په دې سخت وخت کې کېټ د احساس وشي د مخلوق مونږ ته را جال جوړ کړو د د پاره چې دوی په خپل باندې د بنکر ترانو نوځو مونږ واقعي د دوی په جال کې راګیر شو هغه په خپل ځان پسې ور بن کې د پاره چې مونږ د مخلوق ځان بچ کړلی شو هغه مخلوق په ور باندې مسلسل زورونه کوي لګیا سارجن جونز نومي فوجي د خپل ملګرو د بچ کولو د پاره د خپل ځان د قربانولو فیصله وکي او وی ټول د لګو نه پس په خپل باندې هغه سره په جنگ شي چې هغه پتلو سره هغه یو داسې مضبوط دماکو کې د سره وی چې هغه بلها هغه مخلوقونه وجني هغه سره د مقابله په وخت کې سیانه نومي فوجوم وجلی شي چې په دې سره ټوم له داد نصیبا غو صبر شي په جګړه کې دوی ټول د لیفت خواله ځان ورسي هغه مخلوق بیا هم نه پرېږدو مسلسل په دوی پسې لاسونه وخی چې سره وجي دونه پس بل فوجي مسلسل وجل کیږي چې په اخیری مقابله کې کبیر خپل ځان قربان کی هغه ته کې دوی یو داسې دماکو کې چې سره وجي نور هم دوی بلها مخلوقونه وجني په هغه کې صرف یو څو فوجان پاتې شي او څنګه دوی بار ته روزي نو ګوري چې وخت امریکایي جز دغه تکي راغی او په دغه ځای باندې د ټمبم د غرزولو واله دی سره وجه چې باوس ټوله دغه علاقه ته به برباد کیږي دوی دغه بم د رزیدو نه مخکې په خپل ګاډي کې دغه ځای را روان شي چې په ځای باندې خو یو داس زبردست دماکو کې د سره وجه چې په بنکر کې موجود راز د همیشه د پاره راز پاتې شي تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما تخپل قیمتي رائے په کمنٹ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په ونه ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای